سلامونه ملګرو، هله صحتمند به یاست، وخت په خیر یې. زه یم عبدالفتاح هم در تاسو ګورئ تکنیکال همدار یوټیوب چینل. راځو د امازون اکسپریس شاندې د امازون اصطلاحاتو پنځم کلاس ته یا پنځم ویډیو ته. په دې ویډیو کې لومړی اصطلاح چې ده ASIN امازون سټانډرډ آیډنټیفیکیشن نمبر. دا هغه نمبر ده چې امازون له طرفه یو پروډکټ ورکول کیږي. دا یونیک نمبر دی. د نمبر په واسطه باندې یو پروډکټ مشخص کیږي او د پروډکټ نمبر په واسطه باندې موږ کولی شو یو پروډکټ مشخص معلوم کو. په امازون کې چیرته په نامو باندې په ټایټل باندې مو پروډکټ سرچ کوو یا په سرچ کوو یا په کیورډ باندې سرچ کوو، مختلف پروډکټ راته راغلی چې هغه د مختلفو سیلرانو وي. مګر ایسن نمبر یو داسې مشخص نمبر دی، یو جنس ته ورکول کیږي د امازون له طرفه چې مشخص هماغه عدد موږ تاسو ته پروډکټ موږ تاسو ته راوړي چې هغه په اسانۍ سره پیدا کړو، مشخص هماغه پروډکټ وي. دې ته ایسن نمبر ویل کیږي. دا د کله چې موږ پروډکټس لیست کوو په امازون ویب سایټ باندې، دا د امازون له طرف موږ ته راکول کیږي یو مشخص او یونیک نمبر یې له بل سره هماغه پروډکټ بل پروډکټ ته هماغه نمبر نه ورکول شوی. یعنی ایسن نمبر یو یونیک یو مشخص نمبر ده چې پروډکټ د امازون له طرف څخه ورکول کیږي. بل لیبلینګ ده. لیبلینګ یو مشخص لیبل وهل په پروډکټ کې، پروډکټ په کارتن باندې، دې ته لیبلینګ ویل کیږي. په دې لیبل کې هغه د هغه سیلر مکمل معلومات دي، د هغه سیلر د اکاونټ معلومات. کله چې د امازون په ویر هاوس کې یا په فلفلمنټ سنټر کې دا پروډکټ سرچ کوي یا یې سکن کوي، هغه معلومات ورته رااړوي چې دا د دې سیلر مربوط دي. هدف هم د دې لیبلینګ په امازون کې همدغه ده چې د پروډکټ معلوم کړي چې د کوم سیلر مربوط ده. دې ته لیبلینګ ویل کیږي. دا لیبلینګ په دوه ډوله ده، یو په هر جنس باندې ځان ته وهل کیږي او بل هغه د جنس په کارتن باندې وهل کیږي. په دې کارتن کې څو دانې پروډکټ دی سیلر موجود دي. بل اصطلاح اته درسمه اصطلاح چې دا پروډکټ هانټینګ ده. دا یو عمومي اصطلاح ده چې ډیر ځله په مرویدلې او سره مخسوي بیاس لغوي معنی دی پروډکټ کار کول دي. یعنی یو داسې پروډکټ پیدا کول چې دغه پروډکټ په واسطه باندې موږ په امازون کې ګټه وکړو، هغه پروډکټ په زیات اندازه په امازون کې خرڅ شي. په هغه پروډکټ کې دا معلوم کړي چې څونه سیلران دي، موږ رقابت کولی شو که نه شو کولی. نو پروډکټ هانټینګ یو داسې پروډکټ پیدا کول چې هغه موږ لپاره ګټور وي او په هغو څخه ګټه لاسته راوړو. دې ته ویل کېږي پروډکټ هانټینګ. بله اصطلاح ده بیسار، بیس سیلرینګ. بیس سیلرینګ څه ته ویل کېږي؟ کله چې موږ په امازون کې یو جنس خرڅوو یا چې هر څوک یو جنس خرڅوي، هغه درجه بندي کېږي. تر ټولو بهترین هغه جنس ده چې دغه بیس سیلرینګ یا بیسار صفر ته نږدې وي. یعنی لومړی بیسار یا یو عدد بیسار هغه کس ته ورکول کېږي چې تر ټولو زیات اندازه د هغو کس جنس خرڅول کېږي. که چېرته بیسار عدد یا دوه د هغو دوهمه درجه کې جنس زیات خرڅول کېږي. هم که زرمې بیسار یې په زرمه حساب هغه کس جنس به زیات خرڅول کېږي. څنګه بیسار عدد چې لوړ ځي د دومره یې هغو پروشات کمیږي. نو بیسار دی و پروډکټ دی پروشاتو اندازه معلوموي. دې بیسار په واسطه باندې موږ کولی شو چې پروډکټ جنس معلوم کړو چې دا څومره خرڅېږي دا جنس. نو بیسار ویل کېږي بیس سیلرینګ. او بل لیسټینګ ده. لیسټینګ په امازون کې د پروډکټ لیست کول یا منظم کولو ته ویل کېږي. کله چې موږ غواړو په امازون کې یو جنس خرڅ کړو، هغه به لیست کوو تر څو خلکو ته معلوم شي چې دغه جنس کوم خصوصیات لري، کوم شکل لري او څه رقم خصوصیات لري، کوم رنګ، کوم شکل، کوم معلومات لري. دې په واسطه باندې مشتری دغه جنس معلوموي ځان ته چې آیا د ما د ریکوایرمنټ مطابق یا ما په کار د هماغه جنس ده که نه ده. لیسټینګ که موږ په عامه اصطلاح کې ورته ووایو، په یو دوکان کې تاسو راځئ او هغه شی منظم کوئ تر څو یو کس راسي، هغه مشتری راسي، هغه جنس وویني او ځان لپاره ووایي چې دغه جنس ما په کار ده او هغه جنس ځان ته انتخاب کړي. نو موږ راځو د امازون په ویب سایټ کې هماغه جنس خصوصیات ټول ورکوو، لکه نوم یې ده، رنګ یې ده، نور هغه خصوصیات چې د جنس ضروري هماغه ټول مکمل ورکوو. راځو کوم اصلاحات ضرور دي له دې ورسره نور اصلاحاتو کې شته. اول هغه اصلاحات چې مثال کوم مشخصات چې د لیسټینګ لپاره ضرور دي، هغه ټایټل ده. ټایټل هغه عنوان ته ویل کېږي چې هغه عنوان په واسطه باندې هغه د جنس مشخص کېږي، لکه نوم او یا هم هغه برانډ نوم. دې ته په ټایټل کې ورکول کېږي تر څو هغه جنس باندې وپېژندل شي. بل بولټ پاینټ. بولټ پاینټ چې دی هغه 5-4 نکات چې دا جنس کې په مفصل تشریح شوی شي. دا جنس کوم هدف لپاره استفاده کیږي او څه ډول تاسو کولی شئ استفاده یې کړئ. بل ډسکرپشن یې مکمل هغه جنس کې تشریح شوی چې دغه جنس سایز څومره ده، وزن څومره ده، په کوم رنګونو له سره موجود ده او له کوم موادو جوړ شوی ده، په مکمل ډول هغه جنس کې تشریح شوی. دا هم په لیسټینګ کې دغه ډسکرپشن ورکول کیږي. او بل څلورتلوختمه اصطلاح چې ده کیورډ ده.
کیورډ هغه کلمات دي چې دغه کلماتو په واسطه موږ کولای شو جنس په امازون کې پیدا کو. کله چې یو بایر راځي او مشتری راځي هغه جنس په امازون کې اخلي، هغه په سرچ بار کې نوم ورکوي د جنس یا هغه کیورډونه ورکوي چې هغه جنس را پیدا کړي. مثال دغه کس کمپیوټر په کار ده، راځي په سرچ بار کې کمپیوټر ورته لیکي، نو هر جنس چې خرڅول کې موږ لیست کوو هغه ته یو اندازه کیورډونه ورکوو چې موږ کیورډو په واسطه باندې یو موږ مشتری مو پیدا کړي. اوس که چېرته مو داسې کیورډونه ورکړي چې هغه د سرچ کې هغه مشخص پروډکټ ته روان نه اړوي، لکه موږ کمپیوټر اوس خرڅوو کیورډونه مو د تلیفون ورکړي، نو کله هغه سرچ کوي د موږ پروډکټ نه ورته راړي، د نورو هغو کسانو پروډکټ ته راړي چې هغه په د کمپیوټر په کیورډ باندې ذخیره کړي. نو کیورډ هغه کلمات چې هغه کلمات په واسطه باندې مشتری موږ په پروډکټ په امازون په ویب سایټ باندې پیدا کوي. مو به کوشش کوو داسې کیورډونه ورکوو چې هغه موږ جنس سره مرتبط او هغه زیات سرچ کیږي، هغه کیورډونه ورته انتخابوو تر څو د موږ جنس په اسانۍ سره یو مشتری ته راوړوي او هغه خرڅ شي.